په یو کلي کې د میټا په نوم یو کس خپلې ښځې او پلار سره په یو کور کې ژوند تیرولو. د پلار غوښتلو چې دی په څه کاروبار باندې ولګېږي، خو ولې د به خپلو ملګرو سره دغه شانتې فضول ټیم تیرول. د زړه غوښتل چې ځان ته څه کاروبار روان کړي. په دې کلي کې د بیټو په نوم یو کس و چې د به د حکیمي علاج کولو. میټا راشي چې دا وویني نو ځان سره ووایي چې زه هم دغه کار شروع کوم، ځکه په دې کار کې ډیره ښه پیسه ده. میټا واپس خپل کور ته راشي او پلار ته ووایي پلار جانه زه حکیم جوړېدل غواړم چې ښې ډېرې پیسې وګټم. میټا د څنګه د کمکلو خبرې کوي؟ داسې څوک حکیم نشي جوړېدی، د دې دپاره ډېر زیات محنت کول پکار وي. او میټا ستا پلار صحیح خبره کوي، داسې څوک په اسانه سره حکیم نشي جوړېدی. پلار جانه ما ته هر څه پته ده، هغه بیټو هم ځنګلو ته ځي، هلته نه ګیا راوړي او بیا یې په خلکو باندې خرڅوي. میټا ته به دا کار څنګه کوې؟ تا ته خو دغه شانتې د بوټو هم څه علم نشته. پلار جانه دا کومه داسې غټه خبره ده؟ زه به د څو ورځو دپاره بیټو سره په دکان کې کینم او کار به ترې زده کړم، بیا به ځان ته خپل دکان واچوم. سمه ده بچی، څنګه چې ستا خوښه وي. که دا کار دې زده کړو په کور کې به لږې پیسې راشي. په بله ورځ میټا د بیټو دکان ته راشي او دې ته ووایي بیټو زما وروره ته څه کوې؟ میټا وروره زه دوایي جوړوم. ولې ته څه علاج کوې ځان ته؟ نه بیټو زه تا نه دا کار زده کوم، ما باندې دا کار زده که. سمه ده زما وروره، خو دا کار دونه اسان نه ده، په دې کې محنت او دماغ هر څه ډېر زیات لګي. بیټو ما سره هغه هر څه شته دي، خو ته ما ته دا ووایه چې ته په ما باندې کار کله زده کې. میټا وروره زه تا باندې دا کار نشم زده کولی، ته بل څه کار وکړه. بیټو زه تر هغې دغه ځای نه نه ځم تر څو چې ته ما ته دا کار نه کې زده. بیټو ځان سره په سوچ کې شي یا الله په دې کس باندې څه وشولو، اوس زه څه وکړم؟ اوس به خامخا په دې باندې دا کار زده کوم. بیټو زما وروره څه سوچ کوې؟ سمه ده میټا وروره، که ته چېرې کار زده کوې چې څنګه زه وایم داسې به ته کوې. بیټو سمه ده میټا وروره، ته دا کورسۍ اوچته که. سمه ده وروره دا کورسۍ اوچته که. میټا وروره زه تا ته وایم دا کورسۍ دلته اوچته که او ته ورباندې کښېنه، او زه تا ته وایم دا کورسۍ دلته نه اوچته که او په دې کښېنه. بیټو ځان سره په زړه کې سوچ کوي دا څه پاګل انسان ده، دا خو به زما مازغه وخوري. بیټو میټا ته ووایي ته غټ خر یې، زه تا ته کار کولو نه وایم. ته غټ خر یې، زه تا ته کار نه وایم. ته په خبره ولې نه پوهېږې زه تا ته څه وایم؟ ته په خبره نه پوهېږې چې زه څه وایم. بیټو به چې څه هم ویلو، میټا به د ده پیښې کولې. اخر بیټو ډېر زیات تنګ شو او دې ته یې وویل بس پرېږده، نن ورځې دپاره دونه ډېره وه. بیټو دا خو ډېر آسان کار و، زه به بیا سبا راشم. بیا میټا دلته نه لاړ شي. شکر ده چې نن خو مې دې نه ځان خلاص شو. بیا چې بله ورځ شي میټا د بیټو دکان ته راشي. بیټو زه نن څومره وختي کار ته راغلم، نن ما ته کار زده که. دې نه وروسته دلته یو کس راشي او دې ته ووایي بیټو وروره ما ته څه دوایي راکړه، زما په خېټه کې ډېر درد ده. څه وشو وروره په خېټه کې دې درد څنګه ده؟ پرون مې ډېرې زیاتې سموسې خوړلې وې، دې وجې نه مې په خېټه کې درد ده او ګیس هم ده. میټا وروره ته کار زده کوې که نه؟ نو هغه سپین رنګ والا ډبې ماله راکړه، په دې کې دوایي ده چې دې لی ورکړم. میټا بیټو ته دغه ډبې ورکړي او بیټو دې ډبې نه څه دوایي لږ شانتې کاغذ باندې واچوي او دې کس لی ورکړي. ورور جانه دا دوایي به ته په ورځ کې 3 ځله خورې، دې وجې نه به ستا خېټه صفا شي، چې کله دې خېټه صفا شي ستا وجود کې به ټول دردونه ختم شي. بیا دا کس بیټو ته پیسې ورکړي او دلته نه لاړ شي. میټا دا هر څه په خپلو سترګو ویني او ځان سره زړه کې ووایي دا خو ډېر اسان کار ده، زه به هم دغه شانتې کاږه او دا میتې دانې به په خلکو باندې خرڅوم، کم داسې مشکل کار ده. میټا دلته نه روان شي او بیټو دې ته ووایي میټا وروره چېرته روان یې؟ بیټو ما ته څه کار را یاد شولو، زه اوس واپس راځم. میټا کور ته راشي. ښځې زه سبا نه ځان ته دکان کولاوم، اوس ما ټول کار زده کړو، اوس به زه ښې پیسې وګټم. میټې داسې څنګه په یو ورځ کې دې دومره کار زده کړو؟ ښځې ته یې صرف ګوره، په دې ورکوټې مزغو دې دونه زور مه اچوه. بیا په کتو کتو کې میټا ځان ته خپل دکان کوراو کې. دې نه وروسته یو کس د دې دکان ته راشي او دې ته ووایي
حکیم صاحب زما د پلار په خېټه کې درد راوتی ده لږه دوایي راکا. سمه ده وروره ته بېغمه شه زه به تا ته داسې دوایي درکوم چې د بیټو دوایي نه به هم ښه کار کوي. بیا میټا سون سپیرکۍ دې کس ته ورکړي او بیا دې ته ووایي دا دوایي به پلار ته په ورځ کې 3 ټیمه ورکوي چې کله یې خېټه صفا شي نو بیمارۍ به یې ټولې ختمې شي. څومره پیسې شوې ستا؟ یوازې 100 روپۍ شوي وروره. بیا دا کس پیسې ورکړي او دلته نه روان شي او کور ته راورسیږي. پلار جانه دا دوایي وخوره چې زر زر درته آرام میلاو شي. نو پلار یې دا دوایي وخوري او بیا په دې کټ کې سملې لږ وروسته چې زوی ورته واپس راشي. اے بچې زما په خېټه کې ډېر زیات ګډوډ شو شابه ما پاسوه لټرین ته مې بوځه. دا کس خپل پلار لټرین ته بوځي دکه شانتې غونډه ورځ په دې باندې تېره شي خو اخر د ده پلار دلته بېهوشه پرېوځي. دا سړی ډېر زیات پریشان شي او لاړ شي میټا ورپسې راولي. میټا چې دلته راشي او دې ته ووایي وګوره حکیم صاحب زما پلار ډېر زیات خراب ته چې ستا دوایي مې ورکړې ده نو دې اوس سترګې نه غړېږي. میټا دا کس چیک کی خو په دې باندې دا پوه نشي خو دلته بیټو په دې لاره باندې تیریږي چې کله دا کس وویني نو دې ته ووایي رور جانه دا ولې په دې پلار دې څه وشولو؟ وګوره بیټو وروره زما پلار طبیعت ډېر زیات خراب و ما د میټا حکیم نه دې ته دوایي ورکړه خو دی اوس بېهوشه شولو. بیټو بیا دا کس چیک کی او بیا د ده زوی ته ووایي رور جان ستا پلار اوس په دې دنیا کې نه د پاتې شوی خدای دې تا له زړه صبر درکړي. چې دا واوري نو دا کس ډېر زیات پریشان شي او میټا هم ډېر زیات حیران شي او موکا وکسي دلته نه وتښتي او زر زر خپل کور ته راشي او کور والا ته ووایي پلار جان خپل سامانونه تاړئ موږ به اوس دلته نه ځو. میټا تا داسې کوم کار کړی دا چې ته دا خبرې کوې؟ میټا دې ته ټوله کیسه ووایي او دا چې دا خبره واوري نو پلار یې ډېر زیات غوسه شي. نو دا دې څه وکړلو دونه ښایسته دوکان مې درته جوړ کړلو او ته لاړې لبې له دې اکه بوډا سړی ووژلو اوس زما کور نه ووځه څوک چې د یو ورځې حکیم جوړېږي نو هغه به دکه حال وي. پلار خو ده ته ډېر زیات غوسه وي خو په دونه وخت کې بیټو او دا کس سره د پولیس د ده کور ته راورسیږي. پولیس صاحب دکه کس تا کیو د چا په وجه باندې چې زما پلار مړ شولو. اے منحوس حکیمه دا دې څه کار وکړلو او دا جعلي دوایانې د جوړولې اخر دې سړی ووژلو اوس خو به خامخا پنسي کېږي. پولیس صاحب ما له پنسي مه راکوه ای پلار جانه ته ورته ووایه بیا چې ته څه وایې زه به عکسې کوم. پولیس صاحب دې ماف کا ورکوټې شانتي غلطي تې وشوه. اے بوډا دا ورکوټې شانتي غلطي نه ده یو کار کوو دا پرېږده ته راځه ما سره. اے پولیس وروره ما خو هسې ګپ لګولو دې ځان سره بوځه. بیا پولیس والا میټا دلته نه ځان سره بوځي او بیټو دې کس ته ووایي رور جانه تا ته د خدای د زړه صبر درکړي خو دا دغو خلکو دپاره یو سبق شو څوک چې جعلي دوایانې خرڅوي او ځان حکیمان جوړوي. میټا دې نه وروسته جیل ته لاړ شي او بیټو یو قابل حکیم وي او ټول کلي والا دې نه دوایي اخلي. که زمونږ ویډیو ستاسو خوښوي چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او مونږ ته کومنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.